السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو څنګه یاست؟ په دې هیله چې روغ جوړ به یاست. ملګرو نن یو ځل بیا د ډیر زبردست او مزیدار ویډیو سره تاسو ته حاضر یم. ملګرو په دې ویډیو کې زه تاسو ته ښیم چې څنګه موږ د خپل موبایل د سکرین څخه یو شی ریکارډ کوو. مثلا زه چې کوم ویډیو اپلوډ کوم او تاسو ته د موبایل په سکرین کې یو څه تخنیکونه ښیم، نو هغه سکرین ریکارډر زه په کومه طریقه او کوم سکرین ریکارډر زه استعمالوم. نو ملګرو ډیر جالب او مزیدار سکرین ریکارډر دی. نو دغه سکرین ریکارډر تاسو سره شریکوم، ډیر زبردست دی. د استعمال طریقه هم تاسو سره شریکوم چې په کومه طریقه او کوم شیونه پکې دي. نو ملګرو اوس راځم د ویډیو په طرف او ویډیو شروع کوم. ویډیو کتلو څخه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د غنټې په نښان کلیک کړئ. نو ملګرو د ټولو څخه اول زه د خپل موبایل سکرین ته راغلم. نو دلته چې د پلی سټور به خلاص کړئ تاسو هم، نو ما پلی سټور خلاص کړ. نو پلی سټور کې به تاسو ولیکئ ایکس ریکارډر صحیح ده. نو ملګرو دغه ایکس ریکارډر چې مو ولیکئ نو دغه یو سکرین ریکارډر به تاسو ته راشي. نو دا به تاسو ډاونلوډ کړئ، انسټال به کړئ موبایل کې. د دې د ډاونلوډ لینک به زه تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړم، د هغې څخه مستقیم ډاونلوډ کولی شئ. نو ما تیار ډاونلوډ کړی دی، زه اوس اوپن کوم. صحیح ده ملګرو، دا د زه اوس اوپن کوم. نو چې کله مې اوپن باندې کلیک کړ نو دلته به تاسو ته اوکې باندې بیا کلیک کوئ، بیا دا کینسل کوئ او بیا به الاو کوئ. صحیح شو ملګرو، دا د کینسل. نو ملګرو تاسو ته دغه شان صفحه خلاصه چې په دې سیټینګ باندې به کلیک کوئ او دغه دویم آپشن باندې به کلیک کوئ، دا به زر اتیا ته اړوئ. بیا به کوالټي باندې کلیک کوئ، 14 MB به کوئ او بیا به EPS دا به 60 FS کوئ. صحیح شو. نو ملګرو دې څخه وروسته چې ده نو لاندې ځو. نو د ټولو څخه مهم آپشن چې ده هغه دغه یو ده ښه. نو موږ چې ډیر زیات پکاري دا د برش آپشن ده، چې په دې کې مثلا موږ کوم ځای ته کرخه کو، کوم ځای ته غشی جوړو، نو هغه هر څه په دې کې دی. نو د برش آپشن کې د ټول سیسټمونه دي. صحیح. دا برش آپشن به تاسو ټیک مارک کوئ چې تاسو ته ښکاره شي. او د کیمرې مطلب دا چې تاسو مثلا سکرین ریکارډر کوئ، د هغې سره ستاسو د مخ کیمره به هم ښکاري. نو دا موږ نه غواړو. او بره دې څخه بره کوم آپشن چې د سکرین شاټ، چې مثلا تاسو سکرین ریکارډر کوئ د هغې په مابین کې تاسو یو سکرین شاټ اخلئ، نو په دې باندې به کلیک وکړئ نو ډایرکټ به سکرین شاټ واخیستل شي. نو ملګرو دا سیسټمات دي. نو دغه د برش آپشنونه زه تاسو ته ټول ښیم چې برش سره رقم کار کوي. په دې برش باندې مو کلیک دغه اول کې چې ده مثلا ستاسو په خوښه چې تاسو هر څه کوئ، دا قلم هر رقم تاوئ نو همغه شانته کار کوي. نو ملګرو دغه د لاندې چې کوم هغه د هغه پنسل پاک ده، نو بیرته کوم ځای درنه غلط شي هغه ختموی هم شئ. او دې پسې چې کوم ده دغه دا مثلا څلور کونجه یو شی مثلا تاسو څلور خانو کې راګیروئ که هغه رقم وي. صحیح شو ملګرو. نو دا د څلور خانو کې یو شی راګیرول او رنګ یې هم ورته تبدیلوی شئ. نو ملګرو دې پسې چې د کوم مثلا دغه ګرد د یو شي ته ګرد کرخه کول، دې پسې د غشی مثلا یو شي ته اشاره کول په دې سره. نو ملګرو دې څخه دغه لاندې تاسو د دې خط دغه رنګ هم تاسو چینج کولی شئ. نو وګورئ ما ورته خط چینج رنګ مې ورته چینج کړ نو هغه تبدیل شو. نو دغه چې ده دغه شانته خط په دې سره لیکل کېږي. نو تاسو ته ښکاري. نو ملګرو ډېر زبردست سکرین ریکارډر دی. نو زه اکثرا همدغه استعمالوم او اوس پورې ما بل نه دی استعمال کړی، ځکه چې دا ډېر زبردست او ډېر جالب دی. نو ملګرو تاسو هم کولی شئ چې دغه سکرین ریکارډر د خپل موبایل لپاره استعمال کړئ. نو ملګرو ډېر زبردست او ډېر جالب سکرین ریکارډر دی. نو چې ویډیو بندوي دغه کوم هغه چې جوړ ده په دې باندې چې کلیک کړئ نو په دې باندې ویډیو غوټه بندېږي هم، مثلا کوم ځای کې تاسو سټاپ کوئ هر څه کې. نو ملګرو تاسو ولیدئ چې زه کوم یو سکرین ریکارډر کاروم د موبایل سکرین دپاره، چې په هغې سره زه د موبایل د سکرین څخه ریکارډ کوم. مثلا یو شی تاسو ته زه طریقه یا څه تخنیک تاسو درښیم، نو
هغه تاسو خپل ولید چې زه په کوم سکرین ریکارډر سره د خپل موبایل سکرین ریکارډ کوم. نو ملګرو که چیرته ویډیو مو خوښ شوی نو ویډیو لایک او شیر کړئ چې نور ملګري هم ترې استفاده وکړي او زمونږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په الله جل جلاله سپارم. والسلام.